ولسمشر غني بالاخره د دردېدلو افغانانو غږ واورېد. ولسمشر غني د هغو افغان کډوالو په اړه نن څه وویل چې څو ورځې وړاندې د ایران حکومت لخوا اور ته اچول شوي وو. دا چې ولسمشر تازه څه ویلي ویډیو راسره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. ولسمشر غني په ایران کې د افغان کډوالو سوځولو قضیه په جدي ډول تعقیبېږي. ولسمشر غني نن د کابینې په غونډه کې ویلي په ایران کې له افغان کډوالو سره د وروستي زیاتي او د هغوی د موټر سوځولو قضیه په جدي ډول څارل کېږي. د ولسمشرۍ بیان صدیق صدیقي وایي ولسمشر غني د کابینې په غونډه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر څخه په ایران کې له افغان کډوالو سره د رامنځته شوي زور زیاتي قضیې د څارلو له امله مننه کړې. د ولسمشر غني له قوله خپره شوي د دې پیښې رامنځته کېدو له امله ژور خواشینی شوم. ټینګار دا دی چې دغه پیښه دې په جدي ډول د دواړو هیوادونو له ډیپلوماټیکو مراجعو څخه تعقیب شي. په ایران کې د افغان کډوالو د موټر سوځولو تر قضیې وړاندې د ایران سرحدي پولیسو له لوري ګڼ شمېر افغانان د هریرود سیند ته وغورځول شول چې لا تر اوسه هم د هغې قضیې بشپړ جزئیات له ولس سره نه دي شریک شوي. د دواړو پیښو په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو کلک غبرګون ښودلی او له ایران سره د ورته چلند غوښتنه کړې. زموږ ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.